الله فرمایي چې کافران سوله بېشک هغه خلک چې څوک وایي چې الله چې کوم دی هغه مسیح ابن مریم یعنی عیسایان هغو به دا ویله چې الله چې کوم دی عیسی علیه السلام بس دغه خدای دی د ده په روپ کې دی راغلی دی دلې او بس دا زموږ رب ځکه و دې مړي را ژوندي کوي ځکه و دې مورزاده ړانده سموي مثلا دا داسې دی نو بس نو چې دا خدای نه دی نو خدای څوک په خبره مې سر خلاص و که نه خلاص الله جل جلاله فرمایي چې یا چې نبي ته ودې ته ووایه قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا چې ته ودې ته ووایه چې هر څه چې دی هغه د الله چلیږي هر څه چې دی هغه د الله چلیږي که الله وغواړي عیسی ابن مریم ته تاوان ورسول د ده مور ته تاوان ورسول ومن فی الارض جمیعا و هغه څه چې په مځکو کې دي الله ضرر ورته ورسي نو څوک به بچ کړي عیسی علیه السلام به څوک بچ کړي مور به څوک بچ کړي دغسې دا نور انسانان به څوک بچ کړي نو تی ولې هغه چا ته خدایي ورکوي چې هغه خپل ځان نسي ساتلی مثلا هغه د شر او د ضرره څه اوس ګوره دوی خپله وایي چې عیسی علیه السلام یهودیانو پانسۍ کړی عیسایان چې دي دا صلیب نوشان چې دي راځړی نه دي دا د پانسۍ نوشان چې دي خو دا خو د دې د دې عقیدې علامه ده چې عیسی علیه السلام دوی پانسۍ کوي نو دا څنګه خدای دی چې مخلوق پانسۍ کوي دا څنګه الله دی مثلا دې کې د یوه فرقه د یعقوبیه هغه دا وایي نو چې دا څنګه الله دی چې دی نو الله جل جلاله فرمایي چې دا ملکیت چې دی خبره د الله چلیږي که الله وغواړي و دې ته ضرر تاوان رسول نو څوک به بچ دا خلک ډېر جاهلان دي ډېر په چپ اوس بله ورځ په لښکرګاه کې یو مجذوبه سړی را روان دی وایي دی وایي دا مولوي دی دا را روان دی خوارکۍ په خپل ځان هم نه دی خبر مجذوبه معذوره وروره خلک راځغلي پښتانه سجدې ورته اوس نو دی وایي دا الله والا دی الله والا ګورې الله والا خو داسې وي چې د هغه به هر څه پر شریعت برابرې پر دین مې برابرې ښه صاف سوتره به یي الله چې دی هغه پاکي خوښوي صفایي خوښوي نو ای لړلی سر ای لړلی بدن ای خرن بدن ای مردار کالي او دا ته راسې خلک سجدې ورته نو دا په هر زمانه کې اوس به موږ وایو چې یاره دوی څنګه عیسی علیه السلام ته خدای وایي یاره خو موږ خپله دا چې اوس د یو دی لږ دغسې بالا بس سجدې ورته شروع په خبره مې سر خلاص و که نه